سراقہ بن مالک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسی دعوت و انعام د پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صدیق اکبر عرض کی یا رسول اللہ سراقہ راغے اسبان دی سور دے زمنگا اطلاع بور کی سلو خان ستاو زما پا سربان دی نام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی یا اللہ بد دعائی اکڑا یا الہ العالمین د سراقہ اسپس مکہ باندے انیسا گرفتارے کا امام بحقی رحمت اللہ علیہ او فتح الباری دوارا دو روایت نقل کی یو روایت دادے چددی اخاتر زنگنن پورے خخشوا فتح الباری لکلی سیرت ابن حشام لکلی وی دغا اخا دخسینی پورے ازمکی انیولا اثر دغا اسینی پوری ازمکی انیولو سراقہ پی برسور دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آواز کو اے دا اللہ پیغمبرہ واللہ ترشتنے نبی ستا ملگرے رشتنے دے منگتا دعاو کا زمادی دخدے پزاد قسم ہوئی زبستا راس شا تخکار کو منا لاس مم کار نکے بدن مم بے حص شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاو کڑا یا الہ العالمین سراقہ و سرلی اللہ محفوظ کا سراقہ ورطوئی ماتا یو کاغذ راکا او کاغذ د پاس اولی کچے تما معاف کرے تما سکڑے سن کرے ایرو خیار دے او خیار بولی نوی دا آغا سراقہ دے عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا اکڑا صدی خیل دے ماتا تعلیم پا واقعہ کے دار آگے سوک در سربت کی مقابلہ کی بور سرا مقابلہ کی بور سرا دا زما دا نبی سنتی صدی خیل دے زما قاضی بابا رحمت اللہ علیہ تفسیر کی فرمائل وہ ایک دننچا فطرت داوے موسیٰ علیہ السلام والار دیں قارون تے بدعا اکڑا یا اللہ قارون پس مکہ دننکا قارون اسمکی تلان دے روان دے موسیٰ علیہ السلام مبارک میں تے مخوار دیکھوا ورطا مخنرہ اڑی غصہ دے ورطا قارون تباو برباد شے زمان دین پورے د خندا اکڑا لیکن زمان نبی میں د قارون پشانتی بدعائی ورطن کی زمان نبی زمان پیغمبر ہوئی یا اللہ دعا دا اکڑا خدایا دیما ما تا ذرن راسی یا اللہ تی دسم کی دا عذاب نخلاص کا سراقہ ور تراغے ما تا خطرہ کا خط باندی اولی کچ ما سراقہ معاف کرے دے خط باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فہیرہ توی تو ورت اولی کا فہیرہ لگے دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخوان اولی کل چھ سراقہ زما دخوان معاف تے عزیزانو تاریخ لکلی دی سراقہ لاڑو مکی مکرمی تا ابی جہل ورطا راغے چاورتا ویلی سراقہ تلے در رسول اللہ قتل پسی انعام بوڑی سراقہ چکل راغے ابی جہل ورطا راغے ورطا وی اے سراقہ اے دا مالک زویا انعام دی واغستو کنا اگورتو یا ابا الحکمہ زمانی دخدے پزاد قسم ہوئی واللہ زمانی پر رب دا کائناتو قسم ہوئی کم واقعہ چی ما سر تیرا شلا او تا دا پیغمبر لی دلے وے تا بم وربان دی ایمان راوڑے وے سا ابی جہل ورتوی چپشا واقعہ بیان وما خلق کی با انقلاب راشی سچ دلی پٹے اساتا سراقت گورا عزیزانو تاریخ اڑان دیزی ورپسی لسم کال دا مکی مکرمینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتحان رازی مکہ مکرمہ فتح شلا سردار کونین مبارک می تپوسن کول پلان کیس شو اور چاہ تپوس پہ کولو قسم دے زمان نبی دا نبواری سوک دے زمان دو توری لاندی جہنم تا ارسیگی زمان نبی نبی الرحمہ قولوا صلی اللہ نبی الرحمہ نبی الرحمہ زمان محبوب بارک ربو ایمان نہیں لے گلے اے زما حبیبہ مگر رحمت میلی گلے دا پارا دا عالم نہ سراقم پا عالم کے راغے سراقہ لاڑو یو طرف تے زان ڈڑے تکو
ولی دیکھ خو اغا کسان براغلی وی زما حال ورطا معلوم وی ما دا رسول اللہ پسی تورا گرزولا ما دا رسول اللہ پسی منڈی والی ارو چاہتا پتدا سراقہ زان ڈڑے تکو سردار کونن میں جعرانی تلاڑو چیر تلاڑو جعران اغزے دے خلق زی عمرت کئے 70 پیغمبرانو داغی جماعت نا عمر کرے دا جعرانی تمی سرداری کونین لاڑو عزیزانو زماد نبی سنگنا لسکسان انسوار دی خواہ لسکسان انسوار دی خواہ لسکسان انسوار شاعتا لسکسان انسوار مخے محبوب می پمیس کی دڑیوی پشان دینا دنور پشانتی پڑکی گی احرامو نے اتڑلو او بید جورانی نرا روان دی سراقہ یو خواب الخوا گوری پا کملار میں معشوقی تور شما عزیزانو یو ڈلکی ورن نوزی دان سوارو زوانان تی تپوس کئی سوکے سکے دا نبی علیہ السلام خواتا وی اغوی پرین خود لما بیا بلی ڈلیتا حتی تردیچ چار چاپی راتاوی دلما او چاپر خودلمنا داد نبی عاشقان دی عزیزانو سراقوی سرداری کونن اشارہ کڑا وستاد شان قربان شم اے نبی سمرلوی مقام اللہ در کڑے دے زکا اللہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زماد نبی شان تگورا زماد نبی اخلاق تگورا او مخکراشا سراق پمندر آگے او سرداری کونین تی پرچور کڑا سرداری کونین میں فوراً پرچی تگوری او سراقہ نیلا سنا چاپیر کڑل ورتوی اے سراقہ من قریش تو وعدی خلاف نکو منی سروی مرا بیاوی زمان نبی وی واللہ منقدہ میراس کی پاتی دا چو وعدہ خلافی کونا تمنگ معاف کرئی سنگ کی نبی علیہ السلام انیولو دے وجن علماء فرمائی وی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی شکل سرداری کونین دے پس سفر تلیو سراقہ نبی علیہ السلام مدینی طیبہ کیو بیماری رال دنیانا امام الانبیاء چلاڑو سراقہ تچاویل اے سراقہ تچی پچا عاشق وی ستا معشوق دنیا نہ لاڑا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغی وقتی دسلو خانو دغی وقتی د 500 گڈو مالکو سراقہ وی زمادی پرب لا یزال قسم وی کب ما بید مال مختکتلی ما ولدا ټول مال د سرداری کونین پس صدقہ شوا دیتا محبت ہوئی دیتا منہ ہوئی نبی علیہ السلام صحابہ کا خلق نہ دے قسم دے ایمان درے ورزی چی مطالعہ کی بس سڑے حیران شی دا سراقہ واقعہ مزومخ کی نبی علیہ السلام روان دے ہجرت دے اے سراقہ واپس راگے سلاسترہ نغلل برید اسلمی دا دیر شہسوار اور دیر بہادر انسانوں پا عربوں کی دا 70 کسان برابر کر سو کسان 70 کسان برابر کر وی زبی سر راوڑم دا انام با ویزا حاصلوم وہ زمان دا نبی اخلاق من مطالعہ کری ندی زدی حضراتو تویم بار بار چرونو زمان دا محبوب دا طرف دیر مطالعہ کی خلق تیوائی ما دا محبوب مبارک فطرت دا سے دے اللہ دے رحمو کی منخوب لاڑو پاتی شو ایسا منکڑل ما دا خکولی پیغمبر فطرت تا گورا صلی اللہ علیہ وسلم برید اسلمی سرد اویاو کسانو لاڑو پیغمبر علیہ السلام مبارک پسی دی دوران کے سردار کونین نزدې شوه د مدینه طیبه ته خودی ډیره جلدی وکړه ان چې ځان او رسولو چې پیغمبر برانه مکی مکرمه مدینه منوره ته نه دنه کی د قصد او اراده وکړه
70 کسانې پوی کړل چې کله درته ما اشاره وکړه بس د غشو باران به جوړوي پرېږدی به نه. وایي ډېره ښه ده. ملګري ټول سوار شو په اسونو باندې. سردار کونین مې یو ونې لاندې تشریف فرما دی. آی هاي د دومره قوم نه محبوب مبارک د مسافرۍ ژوند تېروي، د پردیسۍ ژوند تېروي. هغه مکه چې ټولې د تره زامنو او د قوم په قبیلې باندې رنګ ده، لیکن هغه نن د ونې لاندې لاوارثه دغه وخت کې پروت دی. بریده فوراً هغوی ته ویل داسې چل دی که دا مونږ ژوندی ونیسو نو بیا به مونږ دپاره دا ښه وي چې په کوم انداز مونږ دی قتلو هسې بیا قتلو. نو تاسې به ما ته ګوري چې ما دله کله اشاره وکړه نو زما به نښه دا وي چې ګوته مې داسې کړه نو د غشو باران به شروع کوي. که مې لاس داسې کو نو معنا به دا وي چې بس ما ونیولو او ځان راځي غشي ارس برابر کی بس اوچتو وي. دا نخي نشانی ورته ورکړي. الله اکبر. محبوب مبارک بریده را ورسېدلو. سردار کونین ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه عرض کو پلار او مور در نظما قربان شاه بریده راغی. کسان چار چا پیر منگ نه ولاړ دي، نه تورشتا نه صغرشتا. ز پدی نه ما چې زب مرشما فهیروی پدی نه ما چې زب مرشما. یا رسول الله پتا خپکیګو الله نه دعا وغواړه. سراقه اسپس مکبانی دنن لاړو دعا وغواړه چې الله مو د دینم خلاص کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ولیدل، چهره انور مبارک ور باندې سترګې مبارک د بریده پسترګو باندې پرې وتلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ورته ګور بریده حیران حیران ګور. تورې داسې نیولې دا تور لاندې روانه ده، د توري سر لاندې راغی. سرداری کونین تینا تپوس کی تسو کی ورتوی زبوریدئی ما. صدیق اکبر تے مخراوار سرداری کونین ورتوی اے زما دغار سوری آرا بس برید خو یخ دے زمنگ د پارا خفیصلو شو خخ کلے کارو شو. بریدہ یخ دے زمنگ د پارا یخ فیصلو اکڑا زمنگ د پاره خو فیصله وکړه زمنگ په باره کې خسته فیصله وشولا. د بریده د خوان بریده نور متور لاندې لاړ. بیا ورته وی د کومې قبیلې نه ورته وی د اسلم قبیلې نه ما. محبوب مبارک مې ورته فرمایل اے ابو بکر صدیقا منګم سالم د نشو دې زمنګ نه سالم پاتې شو دته زمنګ د خوانه امن شو هغه نه موږ د پاره امن شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تی تپوس کی کمی قبیلی سر تعلق ساتی. زکا اسلم قبیلہ غټه قبیلہ دا وی سهم قبیلی سر بس استا په حق خفیصله اوشلا. بریده اسلمی ورتناست یا خوالاړو ورتوی تسو کې تمرا تزانو خایا چاته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسوی تسو کی زان رات اخایا ورتوی انا محمد بن عبداللہ ز محمد دا عبداللہ زویما او زد رب العالمین رسول پیغمبریما. بریده ورتلاس ور اگد کو ورتوی زر زرات دا ایمان کلمہ اوایا. کو نخوی داس اشاره وکړه نه داس اشاره وکړه داس ورته لاس کو یو لاس خپل داسي خلاصي ورته داسي نیولې دی او د غس لاس ته راوا چولو صلا سي داسي اونو هغه قبيله کې دا عادتو چې زد دی کس چې چا پس راغلم زی غلام شما. آغا 70 کسان ګوري څنګه په
شلا من خوراغلی وصل اخان بز منتملاویگی زمان مشرق لارو غلامی زنزیری غاڑی تواچولو زمان محبوب پیغمبر پاسے دلو زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاسے دلو نبی الرحمہ پاسے دلو رحمت للعالمین نبی پاسے دلو برائی دائی پخپل اخبان دکینو لاسی ورتدا سی برکو چه سوک دا برائی دا مرگری وی زد برائی دا مرگری ما اویا کسان ٹول را راغلل عزیزانو توریزان پس راکاگی 70 کسانو ایمان روڑو سرداری کونین بھی قافلہ مدینی طیبی تدری کسان ندی اس 73 کسان انشاءاللہ مدینی تننوزی عزیزانو برید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ڈلی تا اولی دل اے زمامل گرو اسنا چی زمان پشانتی نور خلق حملہ کی ٹول چار چاپیراد سرداری کونین دو اخینا چاپیر روان شئی نبی علیہ السلام مبارک تمہیں بریدہ عجزانہ درخواست کی مور و پلار میں درن قربان شان منگا روانیو من خو مدنی طیبی تزو منگ دا پارا یو جنڈ پکار دا منگ دا پارا یو نشان پکار دے زما محبوب پیغمبر تم رمینہ کے راگے وی منگ سر نشان جنڈشت دینا محبوب مبارک میں پٹکے روا آگوستو ورطوی اے بریدہ دکی لرگے ورکو برے انیسان اے غیرت مند ووری واللہ العظیم پٹ گئے دا عزت علامہ دا پٹکے دا فتح علامہ دا پٹکے دا امن علامہ دا پٹکے دا سکون علامہ دا پٹکے واللہ العظیم دا عزت جامہ دا برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنڈ دا سنیولے پٹکے مبارک خلق و تزلیق یو ٹیم کے ورتے ہو کسر آگے ورطوی اے برید اخپل مرگرو کے دا جنڈ ما تراک طالب تکلیفی دیپ جڑا شوئی نا واللہ العظیم دا جنڈ دا حضوری پاک دا حکم نہ بغیر اچاتم نور کوما دی جنڈی سر ماتا سکون ملو دے بریدہ رضی اللہ عنہ تا چاہیو ظلویل چی بریدہ جون کے دی دیر خوشحالی لی دلی حکم از دیرا عجیب و ناشنا خوشحالی دا چستا تول ذہن عرصی بدل کری وی واللہ العظیم چکل محبوب مبارک پل پٹکے ما تراکو او ما تولدن جنڈ جوڑا کا نما بد محبوب مبارک مخت قتل بیو می جنڈی تا قتل ما تا سکون ملاوی دو چکلا نبی علیہ السلام حرا مقام باندے حرائے و مقام دے پا آغی غنڈی باندے با عرب انصار راوتل دا سارنا او دا مازگر ما خام پوری با ولارو پا انتظار دا رسول اللہ کی پا انتظار دا چاہ کی ایسے استاسی فیصلہ ہو کے انصار سر مین پکار نا دا ولی نا مین خو انصار سر پکار نا زکا انصار د مینې قابل خلق دی مکه مکرمه کې خویان ورته خلکو وکنستل مکه مکرمه کې ورته ازغي مخې ته واچول مکه مکرمه کې پکانو وویشتو مکه مکرمه کې د هغه بې عزتین هغوی کولې د هغه ملګري بیوال کم ملګرو باندې بچ رسول الله مبارک خپه کېدلو لیکن زما محبوب پیغمبر سکی سراقه بارکی سویل دا خودی ابی جہل در علی گلو لیکن زما نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ورتکی وعده ور سره کوي او دا نور ټول ناشنا خبره پرې دی یو خبره ما تقریر کړي و تاسو ته یاد یا بیاد نه سرداری کونن چې راوتو د هجرت په شپه باندې نو په کټ باندې څوک پرې خودو ماشاء الله حضرت علی کرم الله وجهه جای پرې خودو تب زما په کټ تشریف فرمایي عزیزانو کټ په ساتلو دا فلسفه چاته نه معلومه دا اهل مکه
مکه والا او ټول امانتونه د رسول الله مبارک سره پراته هغه خپل مال په د ساتلو چې دا امین دی خیانتګر نه دی دا صادق دی کاذب نه دی دا د بل په مال خیر ساتي په کار خداو چې ابو بکر صدیق ته ویلي رضی الله دا زما رای دا موږ د سوي وخه زموږ فطرت داسې دی چې و خراتا وګه جمال به اوچت کو ها زګوره د هغه مجاهدینو کلک مخالفم چې بغیر د قاضي د فیصله نه د بل مال غنیمت ګڼي بالکل نه دی پکار مجاهده فلسفه د اسلام یاد کا فلسفه د تعلیمات د مصطفی کا در سره وی بیا با ستا جنډه ان شاء الله د دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي او کتلک دوکه شوي په سور مخ او سپین مخ باندې په گاډي ټوپک باندې پراټولور د مال باندې نبی د فتح سوچ مکوا ذلت کې بواقع شي سده خیال له د علی کرم الله وجهه چې په کمزه ناس ته دا سیبا خزانی دی مال دی دولت دی سار علی صبر پاسې دی چرا اوته د علی نه خو معشوقه جدا شوی دا علی سترګې سری سری دي زدي مرګورو ته دا سیدان زړه خو پیژنم چاره ته ول څنګه پیژنم مالدا د خدای غوسه کین او چې غوسه شي دوی سترګو کې یو قسم سروال راشي سترګې سری سری شي علی رضی الله عنه چې بار را اوته نو مخیم سرو سترګې مبارکې مصری اوخ کې روان دي نو ناګهانه پی یو کس راغی دا د ابي لهب غلام دی نو زما د ذهن نه اوتلو حافظه ډېر کمزور شو الله دې خیر پېښ اوس می قتل وران لاړ نو مې غلام ورته راغی نو دی پوګې دا سلاس کې خودو ورته اے علي رضی الله تعالی عنه نندر غمجنی نندر خپئی ننستا حالات بدل دی اے علی داسی خفگان ماستا پا مخی لیدلے نو ورتوی خپ بنئی ما زما د زړه معشوق مان جدا شوان ورتوی رازان زبدی بوزم ابی لہب تا زبدی بوزم پلان کی تا ورتوی اے د خدای بندان کدا ټول عرب مال خوشالي راکې ما چې خپل معشوق لیدلی نوي زما دی پر بلا یزال قسم ما سو خوشاله ولې نشي سبحان الله خورازه کار مې در سرا دلا سے ونیول دا سے مال را اوستو ورتوی دا دی خپل مالک ته ورکا ابي لهب ته ورکا اے ابي لهب کلک مخالف دی او د ابي لهب مال بچا ساتلو نبی علیہ السلام عجیبه وې دا خپل مال والے هغه ته وره پیغمبر سشو استاد ترزوی سشو علي سے پجړا شو هغه لاړو بس دا خپل امانت مواله علي صاحب اعلان کو راځي الکا هغه خلقو چې د رسول الله نه بیګا پیرا کولا او د رسول الله مبارک نه دا غي د گرفتاری او د قتل د پاره ټول شپرونه کړي وا نن هغه خلق راشي خپل امانتونه دی والی علي خپل امانتونه موالی هر سړی رازا علي سے ورته خپل امانتونه ورکوا درې ورځو کې خدا علي سے امانتونه تقسیم شو دومره مال ولته ټول مال خلاص علي سے پودرې دو خدای دې تاسو مونږ ټول ته دا مقام را کې د عربو دغه وخت کې د راټولېدو یو ځو اغه ته چې کوم ځای باندې رسول الله مبارک جنډه لګولې و مسجد رعایا ورته وي هغه مسجد رعایا باندې دلته غلوی میدانو هموار ځو پلانو دې کې به د عربو د خلق را جمع کېدل نو علي صاحب اعلان وکړو اے خلق اغل تراشی د مروان دی طرف تراشی اهم اعلان دې درته کوما ټول خلق رالل عربو کیو شو اسه ضروري خبره به شو ټول براته خلق ټول رال ورته اے خلق چاچی
زما د معشوقي سرا سامانتونه خودلیو اغه ارچا تخپل رسیدلی او کنا کچا ته نه رسیدل आवाज وکي عرب ټول لاسونه برکل من تخپل امانتونه رال علي رضی الله تعالی عنہ میں صادر پوغواچو فورا کورته نزي مدینی منوری تروان شو علی رضی اللہ تعالی عنہ مکی مکرمین سومل گرو پہ آواز کو اے علی آواز روان لا ردا تکلیف دے ورتوی ما پرے دی علی رضی اللہ تعالی عنہ دمر تیز مزل کرے دے دعا بے کولا یا الہ العالمین کم مزل چی امام الانبیاء ترا لن کرے دے یا اللہ وی دری کسانو زیوی ما یا اللہ دویم را سرتی الہ العالمین یریگم د چانم مخلوق ننا خو یا اللہ ما زرزر معشوقی تا ارسوا علی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تا اگر رسیدلے پلا رکی زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سلام اللہ وشوی انشاءاللہ ابر روانی جمعی تک اللہ تمنظری واقعہ با انشاءاللہ بے بیانو انشاءاللہ العزیز یورو دعا دا پارا درخواست کریں انشاءاللہ دعا بو تغوارو انشاءاللہ ټولو ته دعا کو الله جل جلاله دی ستاسو زمونږ د ټولو د هجرت واقعا کې اهم فلسفه پرته هغه دا چې د زړه د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم اتباع مال متاع مال دولت منصب دا ټول عارضی شیزونه دي نن تاسو سره او سبا د بل چا سره کم چا سره چې د نبی علیہ السلام محبت زړه کې وړه ا دنیا کې مالدار او آخرت کې مالدار دي الله دې مونږ او تاسو د حضرت بریدہ رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې روان کی بریدہ رضی الله عنہ فاتح واقعہ به ان شاء الله را روان جمعه ته بیانو چې حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ته د مدینه منوره انصار په حرا مقام باندې حرا هغه مقام دی د بقیع شریفی دی طرف ته اخیری ګډ کې پروت دی مشرق طرف د مدینه منوره جنت البقیع شریفه چې په کوم ځای کې قبرستان دی د مخامخ غټي ونی وي مخ کې وي د قجر اوس التخو آبادین دي هغه ځای باندې به انصار او درېدل تفصیل به ان شاء الله روانه جمعه ته بیانو به انصار چیر تلار دي زنه ټول به قبات تلی قبات مدینه منوره د مسجد نبوي شریف نه 3 کیلومتر تقریبا زیات کم فاصله کې پرته ده دعا او الہ العالمین خدای زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي